السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ بوي او د ژوند په مزو کې به عزت ویډیو کې درته هر کله وایم عزتمند ډیر افسوسناک دردناک واقعه مخ ته راغلي دي. د بنو سره تعلق لرونکي د یو کور درې کسان ماشومان ډیر په بېدردۍ سره قتل شول. آیا دا ولی قتل شول او د دې قاتلان څوک دي؟ مرګرو مکمل معلومات نه خبرېولو لپاره زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات نه حاصل کړئ. مرګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې روشنی کلیک چینل کې نوی وئ نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي، او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې کړئ. مرګرو ډېر افسوسناک دردناک واقعه مخې ته راغلې ده. د بنو سره تعلق لرونکي د یو کور درې ماشومان ډېر په بېدردۍ سره قتل شول او دا ظاهره کیږي چې د دوه فریقین په منځ کې دښمني وه چې د هغې په وجه باندې پیل هم په یو بل باندې ډزې کړې وي چې په هغې کې د یوه کور والا دوه کسان قتل کړی شوي وو او هغه دوه کسانو چې کوم فریقین وو هغوی راپاڅېدل او د دوی په کور باندې حمله وکړه چې د هغې کې ستر کسان نه وو او د واړه ماشومان یې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړل. مرګرو دا ډېر زیات ظلم او زیاتی شوی دی ځکه چې موږ په پښتنو کې د ماشومان او د ښځې ویښتل ډېر بد کار دی او داسې څوک نه کوي ځکه چې زموږ په معاشره کې بدل د سړي نه اخیستل شي، د ښځې نه یا د بچي نه بدل نه شي اخیستل. نو د دې په وجه باندې ډېر زیات ظلم او زیاتی په شوی دی. په بنو کې د قیامت واقعه شوې دی. مرګرو مور ډیر زیات جړل چې زما درې زمن دښمنۍ کې ډیر زیات په بېدردۍ سره قتل کړل شو. آیا زما څه ګناه وه؟ دښمني خو د نورو خلکو وه، زما زمن پکې ولې قتل شو؟ مرګرو دا مور په چیغو جړل او دا خبرې پولیس ته کولې چې دا زموږ چې چا هم دا زونه زیاتی کړی دی زموږ دښمنانو هغه یې دې زر تر زره قتل کړلی شي. مرګرو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي. نورو ویډیوګانو لپاره چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.